نو موږ او تاسو په کار ده چې اعتکاف ته کینو. اعتکاف سنت مؤکد دی، په دې کې ډېرې فایدې دي، ډېر عبادت پکې سړی کوي. کم از کم سړی پکې صلات تسبیح مونځ وکړي. هغه صلات تسبیح مونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله عنه ته فرمایي خپل کاکا جان ته، ای کاکا جانا داسې مونځ درته وښیم چې الله رب العالمین ستا ټول مخکیني ګناهونه په دې باندې معاف کړي. ورته وایي ولې نه راته ویښوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته صلات تسبیح مونځ وښودلو. ورته وایي کاکا جانا که وس دې کېږي هره ورځ دا مونځ کوه، او که وس دې نه کېږي هره هفته کوه. که هفته کې دې وس نه کېږي میاشت کې کوه، او که میاشت کې دې نه کېږي کال کې خو یې کوه که نه، او که کال کې دې وس نه کېږي نو ټول عمر کې خو یو ځل وکوي که نه. نو څه پته لګېږي ډېر به داسې ملګري چې هغوی پیدا شوي دي تر اوسه پورې بیا صلات تسبیح مونځ نه یې کړی. لیکن دا خبر ته زه یقینا کوم کله چې دغه انسان اعتکاف ته کیني هلته ماحول دومره ښکلي انداز باندې جوړي، الله رب العالمین دته د صلات تسبیح د مونځ توفیق هم ور نصیب کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و څوک چې اعتکاف وکړي وایي دته د دوو حجونو که حجتین و عمرتین دته دومره ثواب دی لکه ده چې دوه حجونه او دوه عمرې وکړلې. او بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې اعتکاف وکړي د الله رب العالمین د رضا دپاره رب ذوالجلال د ده او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه فاصله وګرځوي. روایت کې راځي یو خندق به څومره لکه د ځمکې او د اسمان عمره فاصله به 3 خندقونه به الله رب العالمین د انسان او د جهنم په منځ کې فاصله وګرځي. او بلکې دا هم راځي چې یو خندق به څومره ما بین المشرق والمغرب د مشرق نه تر مغربه پورې څومره غټه فاصله ده، الله رب العالمین به 3 خندقونه د انسان او د جهنم په منځ کې فاصله وګرځي. او یو خندق دا د مشرق نه تر مغربه پورې دومره غټ غټ خندقونه دي. مطلب دا رسول الله فرمای الله رب العالمین به د انسان ته د جهنم نه نجات نصیب کړي. نو کوشش وکړئ چې موږ او تاسو اعتکاف وکړو. او اعتکاف دومره لوړ عمل دی. الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته څه فرمای؟ ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ای زما پیغمبرانو وی تاسو مسجد پاک کئ د چا دپاره؟ د معتکفینو دپاره مسجد پاک کئ، د رکوع کوونکو دپاره مسجد پاک کئ، د سجده کوونکو دپاره مسجد پاک کئ. اعتکاف دومره لوړ ثواب دی، دومره لوړ عمل دی چې الله رب العالمین پیغمبرانو ته وی پیغمبرانو د اعتکاف کوونکو دپاره تاسو مسجد پاک کئ. نو لوړ عمل دی که نه دی چې پیغمبران د یو چا دپاره ځای پاکئ او الله رب العالمین ورته حکم کړی، نو دغه کار به لوړ کار نه خامخا به لوړ کاري. دی وجې علماء کرام فرمای وی څوک چې د مسجد خدمت کوي، د مسجد خدمت کوي، د مسجد ډیر خدمتونه دی په ډیرو شکلونو باندې دي. دام د مسجد خدمت دی چې ته پکې جارو وي، دام د مسجد خدمت کوي چې تی پام ساتي، دام د مسجد خدمت دی ته د لیټونو پام ساتي، او دام د مسجد خدمت دی ته پکې ښه چانده ورکې او نور داسې ښه کار پکې کې. وی دا د انبیاء کرامو سنت دی. هغه سنت چې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته فرمای ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. د مسجد خدمت الله رب العالمین په پیغمبرانو باندې کړی دی. زمونږ استاسو بعضې ملګري شرمېږي د مسجد په خدمت باندې، یاره جارو به زه څنګه راولم، زما خو سپینې جامې دي او زه که جارو هم ډېر به بد ښکاره شم. نه زما وروره د مسجد په خدمت باندې بالکل مه خفه کېږه. کله چې ته خپل دفتر صفا کوې هېڅ کله نه خفه کېږي، خپل دکان صفا کوې شرم نه درځي، خو چې کله ته د رب ذوالجلال کور صفا کوې بیا تا ته شرم درځي. افسوس په دې مقام باندې. بهرحال زما ورونو سړی به اعتکاف دا په مسجد کې کوي، ښځه به اعتکاف دا په کور کې کوي. چېرته به یې کوي؟ کور کې به یې کوي. عایشه رضی الله عنها فرمایي، بخاري شریف کې روایت دی، پخوا زمانه کې د رسول الله په زمانه کې به ښځې به مسجد ته تللې، جماعت ته مونځ ته به تللې. بیا وروسته منې شوې د عمر رضی الله عنه په زمانه کې، او تر ننه پورې منه دي. عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي که چېرته رسول الله مبارک ژوندی وی
نو ښځې به د مسجد نه منع کړې وې ښځې به د مسجد نه منع کړې وې الله اکبر هغه زمانہ خیر القرون بهترین زمانہ په زمانو کې خو به عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای او فتنې دومره زیاتې دي که چېرته رسول الله مبارک ژوندی وی نو ښځې به منع کړې وې نو نن زمونږ او ستاسو زمانہ 1400 کاله وشول دې ته ویل کېږي شر القرون بدترین زمانہ مخکې و بهترین زمانہ اوس د بدترین زمانہ نو چې په مخکې زمانہ کې عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمای که چېرته رسول الله ژوندی وی نو ښځې به منع کړې وې نو که اوس ژوندی په طریقه اولا به منع کړې وې خامخا به منع کړې وې دیو جن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بارک راځي وې دې به ښځې په کاڼو باندې ویشتلې د مسجد نه به منع کولې مسجد ته مه راځئ نو مسجد کې به د ښځو اعتکاف د مکروه تحریمي دی ښځې به په مسجد کې اعتکاف نه کوي نن سبا بعضې ځوانان راوتي دي او ښه به پیژنئ وایي د ښځو اعتکاف په کور کې نه کېږي دا به مسجد ته ښځې راولئ حالانکه د ښځو اعتکاف دا په مسجد کې مکروه تحریمي دی څنګه چې فرض منځ په جماعت سره په مسجد کې نشي ادا کولی او منع شوي دي د صحابه کرامو په زمانه کې د تبع تابعینو په زمانه کې بلکې د ټولو صحابه کرامو اتفاق دی په دې باندې یوه صحابیه به هم څوک داسې ونه ښیي چې هغې په مسجد کې اعتکاف کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه بعد یوې صحابي هم اعتکاف په مسجد کې نه دی کړی نو بهرحال د ښځو دپاره مسله څه ده اعتکاف به ښځې څنګه کوي ښځو ته هم ډېر زیات ثواب دی په کار دی چې ښځې زنانه په هر کور کې یوه ښځه دا خو اعتکاف ته کینی کنه په ټول کور باندې به قسم دی رحمت راوریږي برکت به راوریږي په کم کور کې چې عبادت کیږي نن موږ او تاسو منجویانو پسې ګرځېږو او ورځو وایي زموږ په کور کې پیریان دي وایي زموږ کور کې پیریان دي ته په الله قسم وکړه ستا په کور کې د سورت بقرې تلاوت کیږي ستا په کور کې د سورت نساء تلاوت کیږي ستا په کور کې د سورت عمران تلاوت کیږي ستا په کور کې آخري سورتونه ویل کیږي نه نو چې دا نه ویل کیږي ستا د کور نه خو ډیران ښه دی پیریان ته خدا حق حاصل دی چې ستا په کور کې درشي او ستا کور کې کینی نو په کور کې خپلو زنانو ته ووایي چې یوه کسه خامخه که ډېرې کیني ډېرې دي کیني خو یوه ښځه خامخه د اعتکاف ته کیني چې ستاسو په کورونو باندې برکات رحمتونه راوورېږي او ستاسو د کور نه پیریان لاړ شي پیریان د نه وتښتېږي صحیح ده که نه انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم